دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ دی. جلیل افریدي چې کوم د فرنټیر پوسټ منیجینګ ایډیټر دی په وروستیو کې په سوشل میډیا په پاکستان او افغانستان کې د یو اس ایډ د سرګرمیو په باره کې د خپلو خیالاتو اظهار کړی دی. د خپل شپږ کالو صحافتي تجربې په بنیاد افریدي دغه مشاهده کړي چې کومو خلکو هم د یو اس ایډ ټیکې ترلاسه کړي هغه په لږ وخت کې معمولی وسایلو نه غیر معمولی دولت ته رسیدلی دي. هغه په دغه خبرې زور ورکوي چې هغه او د هغه رور سره له دې مغربي تعلیم او تعلقات یو د ان جی او جوړولو نه ګریز وکړو ځکه چې هغوی دا خطر محسوسولو چې ان جی اوز د پښتنو استحصال کوي. د افریدي خیالات په داسې ټایم کې مخې ته راغلل کله د امریکي خارجه امداد پالیسۍ کې تبدیلي روانې دي. په 4 فروری 2015 صدر ټرمپ د یو اس ایډ ایجنسۍ مرحلهوار ختمولو منصوبې اشاره ورکړې ده او دا ویلي دي چې په دغه ایجنسۍ په غټې سطحې د کرپشن الزامات دي. ایلان ماسک دغه ایجنسۍ ته د کریمینل ارګنایزیشن نوم ورکړی دی او د دغه بندولو وکالت کړی دی. دغه اقداماتو یو اس ایډ ایجنسي شدید بحران سره مخامخ کړی دی. ډیر پروګرامونه یې بند کړي دي او ډیر ملازمین یې ریټایر کړي دي. د افریدي مشاهده غیر ملکی امداد پیچیدګي خي او په دغه خبرې زور ورکوي چې په کار دی دغه امداد مستحقینو ته ورسیږي. دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ